لکه نوشیروان بادشاه په ښکار تللی ناستو روټۍ یې خوړه یو کارګر راغی د نوشیروان د مخې نه یې تیکه وتښتول چې تیکه وتښتوله نوشیروان په آس سور شو وزیرانو ورته ویل څه کوې ویل دې کارغه څنګه دا جرأت وکړو چې دا تیکه وتښتوله هغه ویل جی خو په اواز ویل دې پرېږدم منډې 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 کارغه د غره نه اخوا واوړېدو دوی هم ورپسې واوړېده وزیران هم ورپسې ورغله چې ګوري یو سړی داسې لاس تړلی کړی پروت دی د کارغه هغه تیکه یې وړه هغه یې په خوله کې ورکړه دا سړي له چې دوی ورورسېد دا سړي ته وایي څه چل دی ویل په دې لاره روان یم سوداګرم غلو وشو کولم او لاس او خپې راته وتړل زه یې پرېښم هغې رانه لاړه څومره موده وشوه ویل 2 میاشتې ویل روټۍ اوبه دا څه کوي ویل والله چې زه غلو تړلی یم هغې رانه تلي دي دا کارغه ټایم په ټایم اوبه هم په خوله کې راوړي د کارغه خو دومره مخو کوي که نه ډېرې اوبه راځي اوبه هم راوړي او مال یې په خوله کې راکوي او روټۍ هم راوړي او مال یې په خوله کې راکوي مولانا روم وایي السبب بگذرو تقوی طلب السبب بگذرو تقوی طلب تا خدا روزی رساند بے سبب اسباب پریدا تقوی کا خدای سره جوړاو کا خدای سره رابطه او تعلق پیدا کړه نن د پاکستان خدای سره رابطه او تعلق شته هر یو خروس چې ګوره 2 منیزه بورۍ به رستو په سکوټر سره کړي خدای د وړو 2 منیزه بورۍ نه محروم کړو خزم 2 منیزه بورۍ دي دا په سایکل ګرځوي راګه خو خو 2 منیزه بورۍ به وړو او ساري خزه ته ګوره 2 منیزه بورۍ ده کنه په ایمان تور یو غت شی به چولې داسې کراوه دا څوک ګیری والا ور سره رواني سپین ګیری ور سره رواني زوی ور سره رواني او دا به داسې کېږي په بازارونو کې دا ښځې به په تاسو قیامت راولي قیامت در په در او خاورې په سر کوي ځکه چې تاسو قرآن پرېښو که نه قانون هم پرېښو که نه عشق رسول هم پرېښو که نه قرآن وایي قرنا فی بیوتکن ښځې به په کور کې ناستي په کور کې هم په زوره زوره نه ګرځي چې د دیوال نه هغه غاړی د پڼو اواز پردی سړی وانه وي نن که شیخان دي دا د کلو خلک نه دا د کلو خلک دا به ډېر غیرتیان او تکړه به او صاحب بادر به کلاشنکوف به ورسره کلاکوف به ورسره پلانیکوف نن هغه صاحب د دبلو بړواګان چې دي په لارو کې به ښځې کېنولي دوپړی مار به ورسره کېنولي او دوپړی به غږېږي او ښځو به د لاسونه بار د دغه نه رایستي او پړقی به لګیا کوي که نه کوي کوي یې که نه څوک دي تاسو زه ما تاسو ته ویلی دي چې د لعنتي قوم امام چې دی هغه پاک نشي کېدی لعنت ټکی چې واورئ اول په بجلیګر مولا په ما د لعنتي چې زه د دې خلکو جنازې کوم زه د دې خلکو نکاحونه تړم زه د خلکو په قبر باندې ودرېږم او الحمد او قل هو یم او دواګانې ورته کوم پوه یم چې دا پوخ بړوا مړ دی پوه یم زما عزیزانو عرض مې دا و چې ژوند به څنګه کوئ ایک اونگ سے دل میں اٹھتی ہے ایک اونگ سے دل میں اٹھتی ہے اور ایک درد جگر میں ہوتا ہے اونگ بدے پدڑ کے رہے یو اور ایک درد جگر میں ہوتا ہے میں چھپ کے روتا ہوں جب سارا عالم سوتا ہے اونگ بدے دل کے راش درد بدے دل تا پیداش ټوله دنیا به ودی او ته به ورته جاړې داسې به څوک وکړي قسم په خدای دی چې داسې کار ښځو کړی دی رابعه بصري ښځه وه نیمه شپه ده او ناسته ده او جاړي نیمه شپه ده ښځې سړي نه ده کودال سري چې دي ښځې ناسته ده او جاړي ناګانه پې حال راغی نو الله ته آواز کوي چې ای الله زمانه چاودو په الله 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 ویلو باندې تا یو ورځ مونږ وی چې زما بنده زدا یم اوس خزه ده کنه زمانه په الله الله ویلو چاودو تا یو ورځ مونږ وی چې الله الله بنده زدا یم
رابعه بصری ته आवाज وشو چې گفت اللہ تو لبیک الماس گفت اللہ تو لبیک ماس وی نیازو شور دردت پیک ماس اے رابعه بصری داستا اللہ چی دی دا زما لبیک دے سادے خزی پوئیگی نا تا چی اللہ ہوئے نو دا زما لبیک دے تا چی اللہ ہوئے نو زویم چی زدر تازیر ولارے وائد سوے خزی زما دیدانو نور سے نشتا پا دے کائنات کی نور با پریشان کیے گئی نور با لطاڑے گئی نور با رسوا کیے گئی نور با ذلیل کیے گئی اور تعلق پیدا نو دا رسول الله صلی الله علیه وسلم د مکه دا دومره تکلیف دی ژوند چې دا د خدای خوف الله له به مزه ورکوله اوس که تاسو به وی چې د دردونه الله دی وکي چې هغه درد د الله متعلق چې کوم د سردار کونین پړ کېو خدای چې داغي بو خو زمونږ زړه تراشي چې داغي هوا خو زمونږ زړه تراشي کنه اوس مکه ورته د پرې خو حکم کیږي د رسول الله صلی الله علیه وسلم عمر مبارک درش په تکالو په سلوختم کال ورتا الله پاک نبوت ورک پاتې شو درويشت کاله زمانہ د نبوت وا په درويشت کاله کې 14 کاله په مکه معظمه کې تیر کړی او 10 کاله بیا په مدینه منوره کې دا 14 کاله په مکه معظمه کې یو خدای په پوهه ده چې مکه د هر قسم کفر ګړو او بیا پکې رؤسا د مکه سرداران د مکه سرمایدار د مکه دا ټول دشمنان او په هیڅ قسم تکلیف رسول باندې صرف نه وکړ یو تر ابو طالب صاحب چې هغه ایمان خو نه وروړي لیکن چونکه دا ورارو نو د په سر به مقابله کوله چې د څومره وس عزیزانو 13 جمعه ما تاسو ته عرض کړو چې د خدای په ټوله خدای کې الله ته ډیر نږدې او ډیر محبوب هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه بغیر بل څوک نه او سوال دا دی چې دا الله عمر طاقت وګوره داغه عمر قوت وګوره داغه عمر زور وګوره او چې خدای ته ډیر محبوب او ډیر نږدې دی د خلکو ورسره زیاتی وګوره نو الله پاک د خپل محبوب دا بدل ولې نه اغسته زما په خبرو پوهیږئ کله ورو غم دې در سره بدل ولې نه یو سره زما محبوب دی او ما سره هر قسم زور او قوت شتا هغه ته بسوک پورته وګوري اپ کانه وشته کیږي خدای پاک غږ نه کوي دروغجن ورته ویل کیږي خدای پاک غږ نه کوي کنزل ورته کیږي خدای پاک غږ نه کوي دا ولي په هر خداو چې چا د الله محبوب ته کاږه کتلی او بس ورمېږي تاوي دی او ماته دی دې کې راز سو عزیزانو راز پکې داو چې په عشق کې یو قانون دی معشوقه چیرې هم عاشق سره په خندا نه برداشت کوي په خوشاله نه برداشت کوي عاشق چې څومره په تکلیف کې وي او تصور د معشوقي وي معشوقي له دا خوند ورکړي او زه تاته وایم چې ته زما ډېر خوښې او بیا د تا نه راباندې وخت نه تېرېږي او پلانې دی او ډینګړی دی ناستې مه چرګان هم خورم او پولونه هم خورم او خاندم او خوشحالېږم او ټوپونه وام معشوقه به دا خبره ومني او تاسو یې شک کړی دا خبرې خو هغه چا نه پوښتنه وکړه چې چا ته دا درد رسېدلی وي دا تپوس مجنون نه وکړه او د مولانا روم نه وکړه او بیا دا تپوس د امام غزالی نه وکړه مجنون نه دا تپوس وکړه چې دې کې شک نشته چې د لیلا هم ډېر خوښ لیکن ځان به تلری ساتلو د دې منډو ترړو جړه
او اوگو تگو نهرو دیولا خوند ورکو. مولانا روم وی یک شب مجنون بخلوت گائے راز، یک شب مجنون بخلوت گائے راز، گفت اے پروردگار بے نیاز، اشچرا نامم تو مجنون کر گئی، اشچرا نامم تو مجنون کر گئی، عشق لیلا بادلم چون کر گئی. د شپې مجنون ناست دی، نیمه شپه ده او په خلوتګاه کې فریاد کوي چې بے نیاز خدایا، اے بے نیاز خدایا، دا زما نامه د مجنون ولې ایښې ده؟ مجنون خو لیوني ته وایي. او بیا دا د لیلا عشق دی زما په دې سینه کې ولې اچولی؟ آواز ورته وشو، آواز ورته وشو د اسمان نه، کار لیلا نیستی کار منا. آواز ورته څه کېږي؟ هاتف از غیب آمد مرد غریب، لاجرم غمها ترا کردم نصیب. کار لیلا نیستی کار مناست، حسن لیلا عکس انوار مناست. آواز ورته وشو. دا اوسني مولیان را پیدا شوي دي، په خیال هم کړی دا خسکی چرګ چې دی دا بې وخته بانګ پیژنو، خسکی چرګ ورته بې وخته بانګ. 2 کتابونه ویلي نه، 3 کتابونه به ویلي نه، راپاپس نه نه حرام 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 شرک. ستا په حال څه پوهېږي ته؟ دا مال یې راولې، دا د مولانا روم کتاب ورته رالم، که ده پکې یو 2 ټکي وویل بیا زم د ده په مذهب. د امام غزالي کتاب ورته رالم، د ده پکې یو 2 ټکي وویل، د حال او د قال تپوس دې کوم، که ده پکې یو 2 خبرې وکړي. ړوند ملک دی، تباه ملک دی، غرق ملک دی، بیړی غرقه ده. هر شی د نااهلو په لاس کې دی، هر شی. که دنیا ده دا هم د نااهلو په لاس کې، او که دین دی دا هم د نااهلو په لاس کې. ستا د قومي اسمبلی ممبران چې دي د بارډر صوبېداران دي، بارډر کې چې صوبېدار او تنخوا لي نو ګوته لګوي، دسخط نه ورځي. ستا د قومي اسمبلی ممبران چې دي د بارډر صوبېداران په څه پوهېږي؟ خدای بل کودال سري چې دی فوجي عدالتونه جوړ کړي، فوجي عدالتونه سزا به ورکوي، او داسې به کې سپریم کورټ پرې ډز واله پرون یې والا ډسمس کړه ټول، او څومره سزاګانې چې ورکړي ټولې ختم. او دی نن وایي چې خیر دی، ښه ښه شو، خو پوهېدې نه که نه کور دی د میردین جومات شه، پوهېدې نه که ناهله وې د ملک په نظام چلولو نه پوهېدې. ته په سیول حکومت کې مارشالله عدالتونه څنګه قایمې؟ مارشالله عدالت خو بالا قایمېږي چې مارشالله ولګي په ملک کې، نو هر شی د نااهلو په لاس کې. بس هماغه شعر را یادېږي هر وخت چې زاغان کې ناسته په سر د سر توتیان ته لاندې د ځان ویرونه کوي، زاغان کې ناسته په سر د سر توتیان ته لاندې د ځان ویرونه کوي، رزیلان پاسی عبدالعظیمه په شریفانو اعتراضونه کوي، زاغان کې ناسته په سر د سر توتیان ته لاندې د ځان ویرونه کوي، رزیلان پاسی عبدالعظیمه په شریفانو اعتراضونه کوي. رزله د زمانې برا پاس اب په شریفانو باندې تنقیدات. نن هغه وخت او هغه زمانه ده، موږ نه 1500 کاله مخکې چې کوم تیر شوي، 1500 کاله مخکې، 1400 کاله مخکې چې کوم خلق تیر شوي، نن به دا مونږ یو څو ډکي چې په مخ پرېښي دي دا به راپاسي په هغې خلقو به اعتراضات. نو زما عزیزانو هغه زمانه ده او هغه وخت دی.
ارشه د نااهلو په لاس، دین هم د نااهلو په لاس کې او دنیا هم د نااهلو په لاس. ورشي دا خبره تاسو نن د ټول پاکستان مفتی رشید احمد صاحب د کراچۍ هغه نه تاسو کوي. ورشي په مدینه منوره کې چې چا دوره کړې دا او چا پی ایچ ډی کړې دا مولانا شیر علي شاه پاکوړي کې دا هغه نه تاسو کوي. ورشي د ژوندۍ ولی او ژوندۍ بزرگ الله دې صحت ورکی په ثوابای کې د مفتی فرید صاحب نه تاسو کوي. دا ما سره جوخت په نوتیه کې جامعه عثمانیه کې ورشي د مولانا غلام الرحمن مفتی مرحوم صاحب نه تاسو. دا خلق نندیس سو کې پیژنیم نه نو د قال او د حال خبرې چې دي عزیزانو دا به دې خلکو نه تاسو چې 50 سمې د دین اثر وي 14 نو مجنون تاواز شو عاطف غیب آمد مرد غریب لا جرم غم ہاتھ را کردم نصیب کار لیلا نیستی کار مناز حسن لیلا عکس انوار مناز آواز ورتو شو چولے ونیا مجنونا دات چې پشپی په خوب کې لیلا آوازو کې پخپل ذات میں دے قسمی دا مال مزرا کئی چې په خوب کې مو کنه چې لیلا دا مال خوند را او دا ستاله ونتوب دا د لیلا کار نه دی دا زما کار دا ته چې په تشی مینه داغه په دې مخ باندې داغه په مخ کې زما د نور تجلی را نو مجنونه ته په ما مینه په لیلا مین نه هر خسته شي چې خوخ کې او ته په مین شي نو دا رنگ دارک د الله طرف ته دي چې دا دومره خسته چې زه لیوانه کړم دا چا جوړ کړی دی چا جوړ کړی نو دا الله جوړ کړی شی باندې معنی دل چې دی دا په حقیقت کې تاسو خیال را نو رسول الله صلی الله علیه وسلم په تکلیفاتو کې راز پکې داو چې ابو جهل بلری را ورسخه او د کعبه په خوا کې به د پملا واچول اومدم دی الله ته په سجده پروتو او سبحان ربی الاعلى به وی کلری به اسخار اوره او پملا به ورته واچول نو اومدم سبحان ربی الاعلى راز پکې داو چې دې خبره سره زما کار نشته ذهن بسيط شی دی هغه په یو وخت کې شل طرف ته نه متوجي کیږي او یو طرف ته په یو وخت کې د عاشق ذهن 24 غنټه د معشوقې طرف ته متوجي لکه یو ورځ مجنون او لیلا په لار روانو او لیلا ورته تکې نظر اعظم دیکھیں نا چې ناستو 12 ورځې پکې تیرې شو لیلا به روټه خدمتګار ته ورکړه چې دا لار کې یو ملنګ ناست هغه لږه روټه هغه د مجنون نه مخ کې به یو بل روټي خلاص ناستو یا لمر روټي خلاصو څه خدای شرمولې هر سړی چې ګوره دړای وړه به په ولي پراتی اور مجسټریټان ګرځي چې د دړای نه بزیات نه خرڅوي اوس به وړم د دړای نه زیات نه دکاندار له توړې جوړې کړې دي او ولا ورکی او سبب رنگ آرام توبونه پکې شروع دي رنگ اور سړی له بدړای وړه پوګه کې دی او کور خدای د سکړه نور بد ځان تماشې کو نور نواز شریف ویلو چې ما کچکول توړونګه کنه ویلو تاسو په پوي نه وای هغه دا مطلب و چې मैं फौलादी कचकोल बनाकर तुम्हारे गले में लटकाऊंगा और आज 4 सेर आटा उसमें डालकर घर ले जाया करे तुम्हें बोरी नहीं मिलेगी तुम अपनी तबीयत से दुकान पे जाकर आटा नहीं खरीद सके वो कचकोल तुम्हारे गले में डालूंगा हर यो अदा सेदा कि मल्क पोर उधरई लग गया दा वजह सेदा दा वजह दा कि په خدای قسم که تاسو د خدای شوي دا وړه دا سبزیانې دا غوښې دا خوراکونه دا ارسستا کور ترانله او مرم نو په قبر می متیازې وکړي په تاسو د خدای نه په خدای ماین نه کور